د افغانستان لنډ تاریخ. لیکوال علامه عبدالحی حبیبي. شپږمه برخه د سکندر یرغلونه. د هغو لویو تاریخي جریانو په سلسله کې چې تر ویدي او اوستایي فرهنګ او د هخامنشي مدنیت تر اغیزو وروسته یې د افغاني فرهنګ په جوړولو او زموږ په هنر او پخواني فکري جوړښت کې ډیر زیات او څرګند اثر کړی دی، هغه د افغانستان په خاوره کې د سکندر مقدوني لښکرکښۍ او یرغلونه دي چې د دې هیواد د فرهنګ او ژوندون او فکر او مدنیت لرغوني جریان ته یې څرګنده اوښتنه او نوې بڼه ورکړې ده او د افغانستان په تاریخ کې د اغیزناکه پیښه خاص اهمیت او ډیری ژورې اغیزې لري. دا ځکه چې زموږ پر سیاست او د ژوندون پر طرز او پر فکر او ادب او هنر او زموږ د فرهنګ پر ټوله مجموعه باندې دونې ژور او تغییر ورکوونکی تاثیر کړی دی چې پخوانۍ لاره یې بیخي علیشه کړې ده. سکندر د یونان په شمال کې د مقدوني پاچا دوهم فلیپ زوی و چې په 356 قبل میلاد کال د پلا په ښار کې زیږېدلی. پلار یې فلیپ د دریم امینتاس زوی او مور یې المپیاس د مولوس د پاچا او پتلوم لور وه چې د یوناني اساطیرو له مخې سکندر د پلار لخوا هرکولوس او د مور لخوا اشیل د یونان افسانوي پهلوانانو ته رسیږي. او څنګه چې پلار د 346 قبل میلاد کال په یوه میله یا جشن کې د یوه یوناني لخوا ووژل سو، نو په همغه کال په 20 کلنۍ عمر کې د یونان پر شاهي تخت کښېنست. په دې وخت کې د هخامنشي د کهول تخت دریم داریوش یا کدمان ته رسېدلی و چې د هیواد چارې د فتنه انګیزي وزیر پاګاوس په لاس کې وې او په خپله کدمان هم استراحت غوښتونکی، بیکاره او ناراسته سړی و. ځکه نو سکندر ته چې د جهان نیولو اراده یې درلوده، د هخامنشي د ارت هیواد نیول اسانه ښکارېده او د 80,000 لښکر او جنګي بیړیو سره د اردنیل تر ابنا راپورې وت او پر آسیا یې حمله وکړه. دریم داریوش هم د 80,000 عسکرو سره چې یو څه یوناني اجرسپایان ول او د دوی قومندان هم یوناني میمنینین نامه و، مګر د کرانیک ایسوس او ګوګمل په درو جګړو کې سختې ماتې وکړې او سکندر د هخامنشي ښکلي پایتخت تخت جمشید ته اور واچاوه او داریوش پارت یا خراسان ته وتښتېد او د 330 قبل میلاد کال په جولای کې د 50 کال په عمر د آمغان ته نږدې د باختر د والی بیسوس او د رخچ او درګانیان یا کندهار او سیستان د حکمران برسیتنیس لخوا ووژل سو. سکندر د داریوش د نیولو لپاره پر خراسان یرغل وکړ او چې هغه یې وژلی وموند، د هغه وژونکي یې غرغره کړه او د شرقي سیمو فتحې ته یې مخه وکړه. دا وخت بیسوس باختر ته ورسېد. هلته یې د پاچاهۍ اعلان وکړ او د سکندر د مقابلې لپاره یې په هڅو لاس پورې کړ او برسټینیس هم ځان سیستان ته ورساوه او ساتي برایزنیس له آریا یا له اوسنۍ هرات په دې دفاعي اتحادیه کې ګډون وکړ. خو چې سکندر سوزیان یا توس ته ورسېد، د هرات حکمران هغه ته ښه راغلی وویل. بیا نو د بیسوس د ترټلو او نیولو لپاره باختر ته وخوځېد چې د په غیاب کې د هرات خلک د همهغه بارزینیس په مشرۍ پاڅېدل او د یوناني لښکرو مشر اناکیسپ یې په هرات کې وواژه. سکندر چې د هراتیانو له دې ملي قیام څخه خبر سو، ژر د ارتاوکوانا ښار ته ستون سو او د ساتي برزانیس او د هغه د فداکار لښکر مقاومت یې چې په یو ځنګله کې مورچه نیولې وه، ځنګله ته د اور اچولو په سبب له منځه یووړ او د یوناني لښکر د ساتلو او اوسېدلو لپاره یې
د آریا سکندریه ښار ودان کړ چې همدا اوسنی هرات دی او حکمرانی ارزانیز یا ارشک ته وسپارله. هرات چې د سکندر لاس ته ورغی نو د فراه له لارې پر زرنک یا سیستان یرغل وکړ او د 330 قبل میلاد کال د اکتوبر په میاشت کې په سیستان کې د خپل لښکر ستر قومندان پلیوتاس د پارمن یو زوی چې ځینې بیرېدی او هم د خپل ګارد سردار ډیمیتروس یې ووژل او له هغه ځایه لمرخاته خواته د اعتماد یا هلمند د غاړې د اورګیټي یا ګرمسیر د نیولو لپاره وخوځېد چې تیریداس یې حکمران و. هغه هیواد یې د بلوچستان سره ونیو او د هغه ځای پایتخت یې چې اریاسی په نوم یې فتح یې کړ. سکندر د هلمند له ناوې څخه د اراکوزي یا اوسني ارغنداو ناوې ته ولاړ او د 329 قبل میلاد په دوبي کې اوسني کندهار ته نږدې د اراکوزي سکندریه ښار ودان کړ او دغه عسکري کوټ یې د یوناني سپایانو قرارګاه کړه او هم یې د هغه ځای له خلکو عسکر واخیسته او ممین یې د هغه ولایت والی وټاکه. دا وخت که څه هم سکندر 3 لوی ولایتونه لکه اریا یا اوسنی هرات، درګیانیا یا اوسنی سیستان او اراکوزي یا اوسنی کندهار نیولي ول، خو د هراتیانو ملي مشر ساتی بارازنس د باختر له پاچا بیسوس څخه 2000 عسکر کومک واخیست او په اریا یا اوسنی هرات کې د خپلواکۍ بیرغ پورته کړ. سکندر خپله یوه لویه نظامي قوه د ارتاباز یوس او ایژي ژوس او کارانوس په مشرۍ د هرات د میلیونو د مقابلې لپاره واستوله او د پارت والی چې پرزاتاپورون نومېده د دې سالارانو سره یو ځای سو او د هرات ملي قواوې له هرې خوا محاصره کړې، څو چې په یوه سخته جګړه کې ساتی بارزینس د دایریجویوس له لاسه ووژل شو او د هرات مقاومت هم پای ته ورسېد. تر هغه وروسته سکندر د کابل او پورامایزاد د غرو د نیولو خواته مخه کړه او د 329 قبل میلاد د نومبر په میاشت د ژمي په سر کې کابل ته راغی او بیا د کابل د شمال لخوا کاپیسا ته وخوځېد او چاریکارو ته نږدې په هوپیان کې د کبکا سکندریه ښار ودان کړ. د 329 قبل میلاد د پسرلي په پای کې سکندر د خپل لښکر سره د کبکاز له سکندریې څخه وخوځېد او د اندراب له لارې د هندوکش تر غرو په یوناني د کبکاز تر غرو تیر سو او د باختر د حکمرانۍ بیسوس پر لښکر یې چې 8000 باختري وسلوال ول یرغل وکړ. د لوستونکي نظر: کله چې 311 کاله وړاندې مکني اسکندر پر اوسني افغانستان باندې یرغل راوړ، نو د یو روایت له مخې نوموړي په افغانستان کې 12 عسکر کوټونه چې الاسکندریه بیا بلل جوړ کړل. له هغو 12 عسکر کوټونو څخه یو هم د ای خانم ښار و چې د افغانستان په شمال کې ودان شوی و، یو هم د کندهار نارنج ماڼۍ وله، او یو هم د اوسني زابل بلاحصار دی چې تر ډیره پورې مقدوني اسکندر ته منسوبیږي. دغه 12 الاسکندریه یا عسکر کوټونه چې اسکندر جوړ کړي وو د خپلو پوځیانو د ساتنې او خوندیتوب لپاره د ودان کړي وو. تر ډیره حده پورې چې د کندهار د لرغونې نارنج ماڼۍ او یا هم د زابل د اوسني بلاحصار او د باګرام او دغه راز د افغانستان د شمال د ای خانم د ښار په باب چې خبره کیږي، نو تر ډیره پورې دغه ځایونه و مقدوني اسکندر ته منسوبیږي. د لوستونکي د نظر پای. خو بیسوس په لښکرو کې د مقاومت سیک ونه لید، د باختر سیمې یې ورانې کړې او خوراکي شیان یې له منځه یوړه او د امو له سینده د سغت خواته تیر سو او باختر د سکندر لاس ته ورغی چې ارتبازیوس یې د هغه حکمران وټاکه او اسچیلاس یې د ساتندویو عسکرو سره هلته پرېښو او په خپله کلیپ ته نږدې د امو تر سیند پورې راووت او د کورشې یا اوسني شهر سبز په شاوخوا کې بیسوس لاس ته ورغی او ماریکانده یا سمرکند یې ونیو او هلته یې د تانایس سکندریه ښار ودان کړ چې اوسنی خجن دی. په سغدیانه کې هم د سکندر پر لښکرو سختې حملې وسوې، نو ځکه سکندر
مقدوني پرکولایوس د 3000 سپایانو سره هلته پرېښو او باختر ته راوګرځېد. او چې دلته راورسېد د هرات والي ستانازونور یې دربار ته راغی او د هرات پخوانی والي ارزامیس او د پارت والي برنایس یې چې د بیسوس لخوا مقرر شوي ول د اوسپنې په زنځیرو کې پیچلي راوستل او بیسوس یې په مجلس کې محکمه او ویې واژه 328 قبل میلاد کې. په دې وخت کې نونوس زرهوسا او نوي عسکر له یونانه د سکندر د لښکر سره یو ځای سول او د مرګیان یا اوسني مرغاب په ناوه کې د هغه ځای وطني حکمران اریمیازیزس له منځه یووړ او په دار یې وځړاوه. د مرو په سیمه کې د سرخس امروچا کلاوي ودانې کړې او بلخ ته راوګرځېد او د لارې پر سر یې په میمنه، اندخوی، شبرغان او سرپل کې 4 نظامي کوټونه یا حصارونه جوړ کړه او بیا تر امو پورې وت او پر مراکنده یا سمرقند کې د خپلو لښکرو سره یو ځای سو. د سپیامنش د باختر یو جنګیالی او زړور میړه چې په هغو سیمو کې د سکندر سره جګړې کړې وې او د څه وخت لپاره له میدانه وتلی و بیا په باختر کې ډګر ته راووت او د یونان په عسکري مرکز زریاسپه کې د سکندر د لښکر مشر پیتون بندي ونیو، خو د سکندر لخوا کراتیروس د سپیامنش سره ونیښت او هغه یې له ځایه ویست. مګر لږ وروسته چې سکندر له سغدیانه څخه راوګرځېد همدغه سپیتامنش د 3000 سغدي او باختري سپرو سره د مخ ته ودرېد. سکندر د دې توریالي له میړانې څخه په عذاب سو او د باختر والي ارتابیزوس یې چې د سپیتامنش په ملګري تمتې ته و عزل کوي او د هغه پر ځای مقدوني امینتانش وټاکه چې د عسکري جنرال کوانولوس په ملات باختر وساتي. خو بیا هم د باختر سپیتامنش ورباندې یرغل وکړي مګر د خپلو ملګرو د خیانت په اثر ووژل سو په 328 قبل میلاد کې. او په دې ترتیب د وطن دوستو باختریانو مقاومت پای ته ورسېد او زیات ملي مشران د سکندر له لاسه نیست او نابود سول. یو له هغو مشرانو څخه هوښیارتیس نومېد چې د خپلې کورنۍ سره غره ته ختلی و، خو مقدوني لښکر ورباندې یرغل وکړي او د د خپلې خورا ښکلې لور روښانې سره چې یونانیانو په خپلو تلفظ روکسانه بللې ده سکندر ته راوست او دا ښکلې باختري پیغله د 328 قبل میلاد په پسرلي کې سکندر ماندینه کړه. حال دا چې د یوناني لښکرو سرداران د باختري پیغلې سره د یونان د پاچا په مړوښۍ راضي نه ول او یو له هغو څخه ستر نظامي سردار کلیتوس و چې د 328 قبل میلاد په پسرلي کې د مستۍ په یو مجلس کې چې په باختر کې جوړ شوی و د سکندر له لاسه ووژل سو. څنګه چې د باختر او سغدیانه په سیمو کې د سکندر 2 کلنۍ جګړې پای ته ورسېدلې نو هند ته د سفر فکر ورپیدا سو او 10,000 باختري زلمیان یې په خپل لښکر کې واخیستل او د 328 قبل میلاد په پسرلي کې د خپلو 160,000 پلیو او 15,000 سپرو سره چې 80,000 یې اسیایي خلک ول د هندوکش له لارې د هند خواته مخه کړه او امیتانیس یې له 10,000 پلیو او 3,000 او 500 سپرو سره په باختر کې پرېښو. سکندر د پاروپامیزاد د خاواک له درې څخه کاپیسا ته تیر سو او د نیکاتور یې د هغه ځای حکمران وټاکه او د کابل له ناوې حکمراني یې تیراسیب ته وسپارله او د درونټې له لارې د کونړ ناوې ته ورغی او له هغه ځایه اسمار او باجوړ او جندول ته ولاړی او د لارې په هره برخه کې د خلکو له خوا ورسره جګړې او مقابلې وسوې او په هغه جګړه کې چې د اسیبزي غالباً اوسني یوسفزي خلکو سره یې وکړه 40,000 بندیان او 210,000 غوایي په چور او چپاور ونیول او هغو لښکرو چې د حتسیسیون او پردیکاس په مشرۍ د کابل سیند د مجرا له لارې
د تکسیلاته پاچا امپاهي په لارښوونه د پېښور او چارسدې او هند سیمو د نیولو لپاره استول شوې وې، هغه سیمې یې تر سینده ونیولې. سکندر د کونړ په سیمو کې تر باجوړ پورې د پښتنو د خورا سخت مقاومت سره مخامخ سو او د هغو سیمو په جګړه کې 2 وارې ټپي سو، او ده هم تر بري وروسته ښارونه وران او بندیان یې تر تیغ تیر کړه. او څنګه چې د ایسپزي امیر د سواست یا سوات د ناوې په یو ښار کې مقاومت کاوه، نو تر سرکڼیو او چرکند او ناوګۍ تیر سو او د ګوري یا بنجګورلا له لارې چکدرې او د سوات ناوې ته ورسید او څو ښاره یې ونیول او ډېرې قبیلې یې ایلې کړې. او دلته د یونان مورخ اریان د 15 میلادي شاوخوا په کول د اساکینوس په نامه خلک اوسېدل او مرکزي ښار یې موساګه نومېد چې اوس یې د کتلګه د درې او وچ خول ترمنځ کنډوالې لیدل کیږي. او څنګه چې دلته 15,000 هوسا او تازه دمه ملي لښکر د متابعینو ملاتړ ته راورسېد، خورا سخته جګړه ونښته او سکندر دوی د موساکا په ښار کې 4 ورځې کلابند کړه، څو چې ټولې له منځه یوړه. او تر هغه وروسته یې د اور او بازیرا یا اوسني بریکوټ ښارونه هم ونیول او د مهابن یا اورانوس د غره لمنو ته وخوت چې دا ټک د شمال په 10 میلۍ کې پرتې دي. اوس سیکوستوس یې د هغې سیمې والي وټاکه او مقدوني نیکاتور د آنډوس د لمر لویدیځې ناوې حکمران سو. د 326 قبل میلاد په فبروري کې سکندر پر هغه پله تیر سو چې غالباً یې د اټک په شاوخوا کې پر سیند تړلی و، او د تکسیلا تر ښاره چې د دې هېواد لوی درعلوم و او د راولفنډۍ د لمر لویدیځ شمال په 10 میلۍ کې د مورګولا د کوتل په لمنه کې پروت و پر مخ ولاړ. او د تکسیلا پاچا امپاهي چې د سکندر سره یې روغه وکړه بیرته په هغه ښار کې د خپل سترباب یا والي په حیث وټاکه او له هغه ځایه 15,000 جګړن واخیستل او د 326 قبل میلاد د مۍ تر میاشتې د جیلیم غاړې ته ورسېد او د همدې کال په جولای کې د هند پاچا پوروس یا پور سره ونښت. هغه تسلیم سو او د هم بیرته هغه پر خپل ځای پرېښود او په خپله د بیاس تر غاړې پر مخ ولاړ. خو د ده لښکرو بلوا وکړه او د هند په توده خاوره کې د نور پرمختګ څخه غاړه وپیچله او سکندر یې بیرته راګرځېدو ته مجبور کړ. او ده هم خپلې لښکرې پر 3 برخو وویشلې. لومړۍ برخه یې د کراتیوروس او د لښکر د ناروغانو سره د بولان او کندهار او سیستان لارې واستول. دوهمه برخه چې 12,000 سپایان او 2,000 ماڼوګان وو د نیارکس په مشرۍ د 100 کښتیو سره د دریاب له لارې واستول سوه. او درېیمه برخه چې په خپله سکندر ورسره و د سیند پر لمر لویدیځه غاړه ملتان ته ورسېدله او د هغه ځای خلکو خورا سخته دفاع وکړه. حتی په یوه جګړه کې په خپله سکندر ټپي سو، خو په نتیجه کې ټول ووژل او قتل عام یې کړه. او هم د سیند د ناوې په پای کې د 80,000 په شاوخوا کې خلک ووژل سول. او د 325 قبل میلاد د جولای میاشت وه چې سکندر د خپل ملګرو سره د اوسني کراچي شاوخوا د اسلامي دورې دیبل ته ورسېد او د یوې بحري سکندرې بنسټ یې هلته کښېښو او له هغه ځایه د ګدروزیا، بلوچستان او افغانستان د جنوب له لارې پارس ته ولاړ او چې بابل ته ورسېد. په 323 قبل میلاد د جون پر 14 شپه په 32 کلنۍ کې د ملاریا له ناروغۍ څخه مړ سو. د ده د یرغلونو او لښکرکښیو موده د اریانا په خاوره کې او د دې ځای د خلکو د مقاومتونو وخت له 330 څخه تر 326 قبل میلاد پورې 4 کاله و. د اریانا په لمر ختیځه برخه کې یعنې د انډوس لمر لویدو ته تر نیکاتور وروسته یو څوک د فلیپس په نامه والي سو. او څنګه چې هغه په 324 قبل میلاد کې د یوناني عسکرو له لاسه ووژل سو، تر هغه وروسته ایوداموس د تکسیلا د خلکو په ملاتړ د انډوس له غرب څخه د خپل اتحاد رسۍ وشلوله. او چې سکندر مړ سو، د هند پاچا پوروس یا پور د انډوس برۍ نه ونیوله.
خو په 319 قبل میلاد کې د اویداموس لخوا ووژل شو او په خپله ایداموس هم هند پرېښو او د ده له تګ سره په شرقي هند کې د یوناني حکومت کمبله ټوله سوه. د شپږمې برخې پای.